نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لارموندنې او د لوبغاړو د ښه راغلاست په موخه په بلخ ولایت کې د سنوکر سیالۍ ترسره شوې. په پایلوبه کې چې د افغانستان د سنوکر فني او مسلکي مرستیال هم ګډون کړی و، شمال ته د خپل سفر موخه په ولایتونو کې د نویو استازو ټاکل او اړوند کسانو ته نوي قوانین او لارښوونې په ګوته کول یاد کړل. سفر چند روزه را به ولایت شمال کشور آغاز کردم و هدف از این سفر هی بود که ما بتانیم در بعضی از ولایت شمال که نماینده های ما یا روی بعضی محاضر ترک وظیفه کرده بودند، ما اونا را پس دوباره ما به جایشان تعیین نماینده های جدید بگماریم و همچنان بعضی از قوانین و مقرراتی که ما تازه اونا را جمع قوانین و مقررات قبلی خود ساختیم، اونا را هم ما بتانیم که در کلب های سنوکر ولایات حاکم بسازیم. د بلخ ولایت د سنوکر فدراسیون رئیس وایي په دغه لوبو کې د کابل په ګډون د شمالي ولایتونو 14 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې 2 ورځې دوام وکړ. این مسابقات 16 بازیکن اشتراک کرده بودن، ورزیده بودن که 6 بازیکن از خارج از ولایت، 1 بازیکن از ولایت کابل، 3 بازیکن از ولایت جوزجان و 2 بازیکن هم از ولایت سرپل اشتراک گذاشتند. در جمع 16 بازیکن بودند و مدت 2 روز در بر گرفت که امروز فاینال مسابقات بودن. همدارنګه د بلخ ولایت د سپورت او بدني روزنې رئیس د سپورت د ملاتړ لپاره د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. د ریاست تربیتي بدني څخه تاسو ټولو ځوانانو او استادانو ته اطمینان درکوم چې موږ تاسو په خدمت کې یو. هر وخت وغواړئ، که د جمعې ورځ وي، که رخصتي وي او که دغه وخت رسمیات وي، انشاءالله موږ تاسو په خدمت کې او تاسو ته اطمینان درکوو. د هر لوري څخه موږ تاسو حمایه کوو. نصیر احمد چې په دغه لوبو کې 2یم مقام خپل کړی، وایي هڅه مو دا ده چې خپلو هیوادوالو په شونډو مسکا خپره کړو. خو نوموړي د سپورت د برخې مسؤلینو څخه د لا زیاتو امکاناتو د برابرېدو غوښتنه وکړه. ما کوشش میکنیم که همیشه در رنگ سرخی مردم ما و در رنگ سرخی زون خود کار کنیم، اما یک به فرض بدانیم که وقتی یک زمینه برشون فراهم نباشه از دریش پیش برن. خاص مامی هست، همیشه باید دولت توجهش باشه. د یادونې وړ ده د لوبې په پای کې لومړي او 2یم مقام لوبغاړو ته ستاینلیکونه او نغدي ډالۍ هم ورکړل شوې.